السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو. نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د مردان سره تعلق لرونکي د 4 کالو ماشوم چې کوم پنیر کې ډوب شو، آیا دا پنیر کې څنګه ډوب شو او د دې په وجه باندې ریسکیو 1122 والا مکمل حقیقت راښکارا کو. مرګرو په تاسو ته په دې ویډیو کې موږ مکمل حقیقت ښیو چې آیا ټول حقیقت څه. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په د روشن کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررس او د دې سره د ټلۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. مرګرو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. مردان سره تعلق لرونکي د 4 کالو یو هلک چا ډیر په بېدادۍ سره قتل کړو او د قتل کېدو نه بیا نیر ته وغورځولو او د بیا د په موقع باندې د ریسکیو 1122 ولا راغلو او هغه چې کله ماشوم راوچت کو نو د ریسکیو 1122 مشرانو دا خبره کوله چې ماشوم د پیل او بوت ته د غورځولو نه پیله دا چا قتل کړي او د قتل کېدو نه بعد بیا او بوت ته غورځولو چې د لاش بالکل پټ. چونکې مونږ په موقع باندې راغلو او مونږ د لاش د نیر نه راوستو، خو چې کله مونږ لاش راوستو نو دا بالکل وفات شوی وو او دا معلومیده چې دا په اوبو کې نه بلکې دا د اوبو نه پیله چا قتل کړی دی او د هغې نه بعد بیا اوبو ته غورځولی دی تاکي ځکه چې دا لاش پټ شي. مرګرو، دا د ریسکیو 1122 والا مشرانو خبرې وي او د ماشوم مور ته دا خبرې وي. مرګرو، که مونږ سوچو چې زمونږ په معاشره کې دا شی ډیر زیات دی، د وړو ماشومانو قتل کول دا ډیر ظلم او زیاتې دی. حکومت ته پکار دی چې داسې قدم والی چې دا ویثار کړي. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شوي. ډیره مننه، شکریه.